بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت زه د ډیجیټل میډیا ترجمان شاکر سندري د صادق نارا سره موجود یم چې د ویښ ځوانانو سره تعلق لري او د دې ولسي پاڅون اعلان شوی دی په چمن ښار کې چې د یو ډېر غټ پاڅون کې تاریخ یې دیش تاریخ ورکړو. نارا صاحب که دا راته ولسي پاڅون مو پر کوم بنیاد باندې دی؟ ولسي پاڅون چې تېر د یو کال زموږ د بارډر دروازه بنده ده، دغه وخت نګران حکومت چې د پاسپورټ فیصله کړې ده، د دې په خلاف موږ یعنې ګرده ولس که صرف سیاستدان که ډاکټر دی که وکیل دی که انجینیر دی که مزدورکاره دی که دلته قبایل دي شپېته تن قریب تنظیمونو ته موږ دعوتونه ورکړي دي. په دې کې به په بخښنه سره دا ووایم لیکلي موږ ټوله دي، خو موږ په دې نه وتوانېدل د وخت د کمۍ له امله چې موږ ټولو ته دعوت ورکړو. ولسي پاڅون زموږ مقصد دا دی چې پر ډیورنډ لاین پاسپورټ نه منو، د دې په خلاف موږ ګرده ولس راوړو. په ولسي پاڅون کې دا پرېکړه خو به نه وي چې تاسو به ولسي پاڅون چې سبا مو وکړئ بیا پرلت لا نه وي یا پرلت کښېنوي؟ ولسي پاڅون یې په موږ دا ټوله شپېته تنظیمه سره یو کوو، بیا به هغه تنظیم دا فیصلې کوي صرف پرلت نه چې آیا بیا قامي جرګه پر دې مسله راغواړو، بیا اسلام آباد له ځو، کوټې له ځو، مختلف تجویزونه یې. خو چونکې د جمعې په ورځ کوم ولسي پاڅون دی، په ولسي پاڅون کې به دا اعلان کېږي چې زموږ آینده لایحه عمل شي. تاسو ولسي پاڅون ټیم او وخت که ولس ته ور وښایاست؟ سبا سهار یعنې د جمعې په ورځ سهار پر 8 بجې موږ د تاج روډ سره روانېږو. دا ولسي پاڅون به بیا د مختلفو روډونو څخه تېرېږي، بیا به د ډي سي افیسو مخته په یو لویه جلسهګاه بدلېږي. صادق نارا صاحب که دا راته د چمن ټول ولس دا وخت دا غوښتنه او دا پوښتنه ستاسو څه لري چې تاسو د کوم روان پرلته سره ولې احتیاط نه کوئ؟ روان پرلت زموږ یوه مطالبه ده، صرف د احتجاج اړخونه بدل دي. موږ هم پر ډیورنډ لاین پاسپورټ نه منو، دوی هم نه مني. که چیرې موږ خدای مکه یو فریق ویلی چې موږ یې منو، یو که نه وای بیا خو اختلافات وو. زموږ اجنډا یوه ده، زموږ مطالبه یوه ده، چونکې د احتجاجو طریقهکار چې دی هغه بدل. اوس تاسو د هغه پرلت کې شرکت نه کوئ؟ مطلب دا فیصله به جرګه کوي، چونکې دا موږ خو دا وایو موږ سیاسي ګوندونه چې د دې ذمهوار یې کار سیاسیان نه دي، کار لغړیان نه دي. په دې وطن کې یعنې شپېته ته قریب تنظیمونه دي. موږ هم دا د وطن د قسمت فیصلې دي، دا باید چې په مشاورت سره وشي. اوس ته وایه چې موږ دا فیصله به جرګه کوي، د جرګې تاریخ اعلان شوی دی، جرګه شته نشته څنګه؟ جرګې تاریخ به انشاءالله که خدای کوله زموږ په ولسي پاڅون کې به زموږ آینده لایحه عمل اعلان شي. چې کومه فیصله وسوله هغه به بیا مخته وړو. ولس ته اخري کې کوم پیغام لري د چمن ولس ته؟ ولس ته د هغه پیغام لرو چې کام په سخته کې دی، په مشکل کې دی، په درپدري کې دی، په اذیت یې کوم موږ ټول کوم فقر ته ناست یو. زموږ د رشتو مسله ده، د سنجیدګۍ څخه کار واخلي. که چیرې په دې کې موږ غفلت وکړي، دا به د 1983 هغه بله د ډیورنډ معاهده